کابل ښاروالۍ د 8 میلیونو افغانیو په لګښت 4 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. نن د کابل ښار اړوند 4 د سړکونو د جوړېدو پروژې د دانا، چلستون، پدولا او کارتینا او د 8 میلیونو افغانیو په لګښت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دې دانا سړک د هغه سړک دی چې له نن څخه څو میاشتې وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې وې. دغه سړک له دې دانا څخه شروع تر دارالامان ماڼۍ پورې د 414 متره په اوږدوالي سره د 24 میلیونو افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نن موږ هم دغه خدمتو په لړ کې یو دغه د دانا سړک دی چې د دې دانا څخه شروع کیږي تر قصر دارالامان چارای پورې. دا سړک چې 610 متره طول دی، 20 متره عرض دی. د یادو 4 پروژو دوهم سړک د چلستون سړک دی چې د 315 متره اوږدوالي په درلودلو سره نن د 24 میلیون افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. کارونه پر مخ تللي او نن موږ تاسو د افتتاح شاهدان یو. یاد سړک پیاده رو ګلدان او وسطي ګلدان باسکر رو د سړک چې کوم هغه ضرورتونه وي هغه ټول په دې سړک شته. په یادو 4 پروژو کې د پدولا او کارتینا سړکونه هم شامل دي چې په تیر کې د ډیرو موټرو د غنی ګونی لامل په ساتونو بندیده. خو اوس د کابل ښاروالۍ له لوري چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادو 4 پروژو په اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي له رسنیو سره په خبرو کې وویل یاد 4 پروژې د 8 میلیون افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. به شکل عمومی بیش از 2 کیلومتر سړک پخته شده بود که به شکل اسفالت بوده و هزینه مجموعیش هم بیش از 80 میلیون افغانی بود که 4 پروژه را از سر هر پروژه رفتیم و به شکل انفرادی جزئیاتش را دادیم. این پروژه در میاد مختلف بوده، بعضیاشون 5 ماهه بود، یک پروژه 9 ماهه بود، بعضیاش 6 ماهه بود. همدارنګه ښاغلي بارکزي د خپلو خبرو پر مهال وویل کابل ښاروالۍ په روان کال کې 1.5 پروژې د 15 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت په لار اچولي چې ځینې بشپړ شوي او ځینې تر کار لاندې دي چې په راتلونکي څو ورځو کې به یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. شما میدانید که در سال 1402 ښاروالۍ کابل 150 پروژه را پلان کرده بود و مجموعاً 5 میلیارد 240 میلیون افغانی مصارفش میشد که پروژه در مراحل مختلف قرار داده. بعد پروژه که میعادشان تا برج جدی امسال انت اول جدی تمام میشد اونا کارشون تمام شده. بعضی پروژه 1.5 ساله بود مثل پروژه شمال غرب کابل که به سال بعد ان شاء الله تمام میشه. په ورته مهال کابل ښاریانو د کابل ښاروالۍ له لوري تر سره شوي کارونه وستایل. په خبره په تیر کې یاد سړکونه کوچني و چې د موټرو د ډیر غنی ګونی لامل په ساتونو بندیده. د دوی په خبره د یادو سړکونو له جوړېدو سره به د غستون زده پام وړ راخته شي. د امارات اسلامي نه ډیر خوښ یم دغه سړک چې کله جوړ کړی دی په دغه سړک باندې ډیر راشو. وروسته دغه د سړک د جوړېدو نو ان شاء الله ځای ډیر امن شوی دی او خلک ډیر سہولت خلکو ته نو خلک ډیر کنه خوښ دي. خدای دې وکړي چې امارات اسلامي نور هم د جامعه لپاره د وطن لپاره مثلا د ملت لپاره خدمات وکړي ځکه چې ټول وګړي د افغانستان دغه خدمات او دغه آرامۍ لپاره مثلا ډیر خوښ دي. واقعا جای افتخار است که باز هم تو یک سړک اینجا سړک 4 اینجا افتتاح شد که سابق یعنی پیش از اینکه اینجا ازدحام ترافیکی بیشتر بوده است بیشتر مردم با درد و رنج مشکلات گرفتار بودن. د کابل ښاروالۍ د مسولینو په خبره روان کال کې د کابل ښاروالۍ 115 د سړکونو د جوړېدو پروژې پلان کړي دي. دوی همدارنګه زیاته کړه د 15 نورو سړکونو د جوړېدو پلانونه د ډیزاین په حال کې دي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.